الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو وینئ نن چې کوم دی نو امن واک وشو امن واک چې کوم دی د ډي سي صاحب د دفتر نه چې کوم دی تر د ملکن چوکه پورې راغی دې کې چې کوم دی نو په ګڼ شمېر د تاجر برادرۍ غړي چې کوم دی نو هغه شامل وو موږ سره دې وخت کې چې کوم دی نو د اسمال چیمبر سینیئر نایب صدر حافظ ضیاء الرحمن صاحب موجود دي هغې نو په دې حوالې سره څو تپوس السلام علیکم وعلیکم السلام جی امن واک مو کو د دې څه مقاصد وو بسم الله الرحمن الرحیم زه د پښتو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې په دې پروګرام کې موږ سره شرکت وکړو یوسف جان صاحب زموږ په دې ملک کې چې کم دی نو د امان د دې نه مخکې ډېره غټه مسله وه او څنګه چې تاسو ته پته ده بیا د اے پی ایس هغه دغه پکې وشو بیا پکې حکومت چې کم دی نو نیشنل ایکشن پلان هغه پروګرام سیټ کړو نو په دې کې چې کم دی بیا ډېر سیریس په دې دهشتګردۍ او په دې څیزونو باندې قابو واغشته امن دغه دینه مخکې چې یو زنانه وغیره وته و هغې دا وی چې یاره میره جسم میره مر وي په اسلام کې دا نشته اسلام چې کوم دی دا د یو امن دغه ورکوي چې مونږ په اسلامي طریقه به اوسو الله پاک چې مونږ له کوم حقونه راکړي مونږ به په هغې باندې پوره خپل کوشش کوو چې په هغې باندې مونږ مسلمانانو چې په هغې باندې پوره خپل دا وکړو محنود دی او زه د یوت ولنټیر ټاسک فورس کوارډینیټر یم نن چې موږ د امن واک وکړو دا یو پیغام موږ د خپل وروریانو خویندو د ټول خلکو ته دا یو پیغام رسول غواړو چې کم تاسو د چنده ورکوئ نو دا هغه مستحق خلکو له ورکړئ دا نه چې تاسو ته پته نه یو بس خپله چنده ورکړئ تاسو وګورئ چې اکثر په دوکانونو کې هم دا بوکسز پراته وي خو موږ ته پته نه وي چې دا د چا سایډ نه دي نو چې موږ دا خپل چنده ورکوو نو اول دې موږ هغې معلومات وکړو چې دا کسان د دې مستحق دي نو هغې خلکو له بیا را چنده ورکړو دا زما ټول ته یو پیغام دی موږ د دې واک نن مقصد دا و چې دا ګای مهم دا کمې چاندې چې پاکستان کې راغونډېږي د غریبانو لپاره زموږ مقصد دا دی چې دا په صحیح ځای استعمال شي او غریبانو ته میلاو شي ځکه چې دا مستحق خلک ډېر زیات دی موږ چې دا چاندې هغې ته میلاو شي چې کوم موږ ریلي وکړه چې ډېره ښکلې طریقې سره ډېر په ګڼ تعداد باندې دا زموږ د مسلمانانو کار دی چې موږ امن خور کړو موږ بل ته د امن لار وښیو امن په ملک خور کړو ځکه چې دا زموږ په اسلام کې هم دی زموږ مذهب هم دا وایي دا ډېره ښه خبره ده چې ډېر پرامن طریقې سره موږ ریلي وکړه چې ډېر په ګڼ شمېر سره الله هم خوشحاله کړه چې الله مو بخه ډېره مهرباني ګرانو کتونکو تاسو ولیدل دا مشران چې کوم دي د نن تاجر اتحاد او داسې د یوت ولنټیر دا چې کوم دی نو ډي سي صاحب دي دی غونډ راوتي او دی د امن واک چې کوم دی د پاره وکړو چې دا خلک وګوري او د دې نه چې کوم دی نو یو ښه سوچ پورته کړي سوچ هغه سوچ چې امن سره دا خلک اوسي نو کو زمونږ دا ملک په امن شو نو هغه ورځ لرې دی چې زمونږ دا ملک په مخ پروان لاړ شي ما یوسف جان له اجازت راکړې د الله په امان